دغه ذات نه خوشاله شو ځان کامیاب غني کاغه نه ناراضه او خفاو او دغه رنګ د مهنت هغه نتیجه راونه وته ځان ته ناکام وي لیکن زما عزتمند د مؤمن مهنت بسي د رب العالمین خوشاله ول د هغه ذات خوشاله ول چې دغه د ناراضي شو زما عزتمند ټول مخلوق به د ناراضي شي ټول به د خوشاله او چې الله سبحانه و تعالی ول عیاذ بالله خفو زما عزتمند خزه بدیم خفي اگر کو روپۍ به ول ډیر ورکه بچي بدیم خفي اگر هر قسمه خواهشات به پوره کې والله خبره بم در پسې کیږي او زما عزتمند بی عزت کېږي بم ذلیل کېږي بم ستړی کېږي بم ځان به مړ کې لیکن زما عزتمند رب العالمین چې ناراضه وي الله چې خفوي یاد ساته زما عزتمند مخلوق خوشاله دل دا د نبی نه کېږي د دې وجنه زما عزتمند زمنګ او تاسو ذمہواری ده چې موږ او تاسو د خپل خاتمه سره د خپل سابقې په باره کې فکرمن شو چې الله سبحانه و تعالی به زمونږ تقدیر هغه څنګه کړي موږ به تاسو نیکبخت لیکلي کو بدبخت به لیکلي د دې نتیجه زما عزتمند هغه زمونږ او تاسو په دې اعمالو کې راوځي چې څومره د نیک اعمال کول غالبا ته به د الله سبحانه و تعالی په نسبت باندې نیکبخت لیکلي شوی زما عزتمند د خاتمه د کولو د فارم اهل علم یو څو اسباب خو دي چې د قرآن او د حدیث نه معلومیږي دا د شوانو وړ اعمال دي چې د الله د رسول او د صحابو د سلفونو ثابت دي زما عزتمند په دې معمولی وړو آسانو اعمالو باندې ما تخپل خاتمه کولې شو حسن الخاتمه ته نږدې کېدل شو غالبا د دنیا نه د ایمانداري او د ایمان په حالت کې تللی شو په هغه اعمالو کې یو عمل داده د الله پیغمبر په صحیح روایت کې فرمایلی دي نبی صلی الله علیه وسلم د ارشاد دي من توضأ هغه سړي چې هغه او د سکو ثم قال او به د سی ویلي سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك زما عزتمند دې خبره مقصد دا دی چې یا الله زه خپل رب ګڼم زه دې بندای ما هر قسمه صفت د کمال ستاسو لپاره ثابت دي تاکي هیڅ قسمه نقصان نشته دي د هر قسمه نقصان د شایبین ته منزه زه دا خبره اقرار کوم د دې خبره گواہی ورکوم چې یا الله ستانه الہ بسانه علاوه بل الہ او معبود نشته دي ما نه بس په حق کې ډیره کوتاهی شوی وي استغفرك واتوب اليك حدیث کې راغلی دي چې چا د اودس نرسو دا کلمات ویلي سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نبی صلی الله علیه وسلم فرمای کتبه فی رق دا په یو پاڼه کې دا چې کوم دی په یو چیټ باندې دا په یو سرمنه کې په یو رجستر کې ولیکل شي ثم تبعت بطابع بپدی باندې یو مهر یو ټاپو والی شي نو فلم یکسر الی یوم القیامه تر د قیامت پورې دا د قرنګي سیلی باندې دا نه کولاویږي بل روایت کې د سراغلی فطبع الله علیها بطابع الله په دې باندې یو مهر او ټاپو وخی او د قرنګي ثم رفع تحت العرش به برج د الله خزانو ته ورسیږي دا کلمات د بنده د لپاره د رب العالمین په بیان کې محفوظه پرته هغه څوک چې کوم د لاکر نشي کولاوله او حدیث کې راغلی فلم تکسر الى یوم القیامه دا به د قیامت پورې نه کولاویږي مگر کله چې دا بنده سبا په قیامت کې رب العالمین مخ ته حاضر شي نو زما عزتمند دغه سیس به راويستل شي دغه پیسې دغه سرمایه چې د په ژوندۍ کې لګلې ده الله سبحانه و تعالی محفوظ ساتلی ده زما عزتمند دې حدیث کې وفي هذا الحديث بشاره عظيمه الى ان هذا الدعاء مقبول وان المرء يؤجر به يوم القيامه وبهذا الحديث يدل بحسن الخاتمه ومن لوازمه موته على الايمان زما عزتمند دا روایت بالکل صریح دی په دې باندې چې د دې انسان خاتمه په ایمان باندې کیږي الله ډیر غیور ذات دی الله نبی چې پیغمبر قسم په الله موږ ډیر حقیقت ولا خبرې کړي هیڅ مبالغه را سره نه ده کړې دوکې را سره نه ده کړې په تیار کې نیو ساتلی هڅه غولې را غولې نه زما عزتمند حق او سچ خبره دغه پیغمبر کړي چې د اودس نروسته یو سړی دا وای د دې سړی خاتمه چې دغه په ایمان باندې کیږي نبی صلی الله علیه وسلم به د دې ډیر فضایل ذکر کړي عائشه رضی الله عنها فرمای وای نبی صلی الله علیه وسلم تبما قتل كان اذا جلس مجلسا واذا صلى نو فيقول بكلمات پیغمبر چې بکله منځ کو کله به یو مجلس کې کیناسو به په پاسېدو زما عزتمند زمنګ استاد په شواروز کې په سونو باندې مجلسونه راځي د خلکو سره جرګې مرکې راځي په هغه مجلس کې منګ څو وي د بل نه څوورو کله به کې خاموش پاتې شو په هغه مجلس کې کله من غیبت کو کله د چانه غیبت وورو کله چا په سپک سپور وي کله د چا باندې بدنام او تهمت او الزام ولګو غالبا زمنګ استاد په مجالس په ګناونو باندې شروع کیږي او په ګناه باندې ختميږي وزما عزتمند دې حدیث ته وګوره عائشه رضی الله عنها فرمایي و ایمان نبی صلی الله علیه وسلم دې په باره کې تاسو پوښتنه وکړم
چې ته کله مجلس ختم کینو ته کلمات وې وای نبی صلی الله علیه وسلم راتو فرمایي چې یا عائشه دا کلمات ویما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك یا الله تا ته توبه وباسما تا ته ثانه بخنه غواړم او دغه معنی د چې د مخ کې مونږه ذکر کړل نو د الله پیغمبر د سی فرمایلی ان تکلم بخير كان تابعا عليها کدی مجلس کې چرته د خیر خبره کړي د الله د عظمت د الله د کبریا د الله د لوی د اخرت او د دین خبرې کړي نو به يم ګټه ده به به دا محفوظ ساتل شي وان تکلم بشر كان كفاره له کچرته د ګناه خبره کړي وا د شر خبره کړي وا نو دا به د لپاره کفاره شي زما عزتمند دې حدیث کې لطیفه نقطه ده چې دا کلمې نه ضایع کیږي د دې بقا چې کم دي دا به باقی وي د الله پیغمبر موږ له پدې کې دا وعده را کړی دا او دا بشارت او خبر را کړی چې دا کلمې به د الله سبحانه و تعالی سره ست محفوظي نه بځای کیږي